سلامونه وخت مو په خیر. په کابل کې د امریکا سفارت شارز دافر ویلي چې متحده ایالات په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو ملاتړ نه کوي. ویلسن هیله ښودلې چې د سولې د خبرو نتایج د افغانستان د خلکو د هیلو په اساس وي. د کندهار په عينو مېنه کې د 100 ملیونه ډالرو په لګښت زراعتي کمپليکس جوړېږي. ځایي چارواکي وایي دغه کمپليکس په جوړېدو کې به 26,000 کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د مالیې وزارت وایي په 1400 مالي کال کې هیڅ ادارې ته امتیازي معاشات نه ورکول کیږي. ورته مهال ولسي جرګې یو ځل بیا د دولتي کارکوونکو د معاشاتو په برابروالي تاکید کړی دی. د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د ازبکستان د امنیتي خدمتونو له مرستیال فاروق مختاروف سره لیدلي او د دوه اړخیزو اړیکو او امنیتي همکاریو پر پیاوړتیا یې خبرې کړې دي. او د پاکستان لومړي وزیر ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په لټه کې دی. عمران خان زیاته کړې چې د افغانستان له سولې او ثبات سره د دوی همکاري دوام کوي.